نو که د نسوارو او یا سګریټو د پرېښودو رښتینې اراده مو کړې اوسېږي دا ویډیو تر پایه وګورئ 100 در سره مرسته کولی شي. که عملي یاستئ پوهېږم زما اضافي خبرې به بدې در باندې لګېږي، زغم به یې نه لرئ، خو ځینې ملګري یوه تېروتنه کوي. مثلا دوی غواړي سګریټ پرېږدي، د دې په خاطر باندې چې له سګریټو یې زړه صبر شي د یو څه وخت لپاره نسوار کړي، یا هم غواړي چې نسوار پرېږدي د دې په خاطر چې نسوار نه زړه صبر شي 2-3 سګریټ په هفته کې یا په ورځ کې وهي، د دې په خاطر زړه ته صبر شي. هغه د دې په ځای باندې چې فایده ورته وکړي نسوار یا سګریټ پرېږدي، په نسوارو یا په سګریټو باندې عملي کېږي. او ستره ستونزه یا ستر مشکل یې بیا دا ده چې بدبختانه په دواړو عملونو باندې اخته کېږي، یو هم نشي پرېښودلی. په هر صورت اوس څه وکړو چې دغه دواړه عملونه پرېږدو؟ د سګریټو او نسوارو د عملونو په پرېښودو کې کوم ځانګړی توپیر نشته، دواړه روغتیاوې دي او دواړه عملونه دي. دواړه عملونه چې کله پرېږدئ دغه ستونزې او دغه مشکلات چې درته وایم ورسره مخ کېږئ به. راځئ زه د یوې هفتې په ترڅ کې دغه عملونه در باندې پرېږدم په دې شرط چې ټینګه اراده ورته ولرئ. خبرې نه اوږدوم، موضوع ته راځم. د سګریټو یا نسوارو د پرېښودو لومړۍ ورځ چیرته او له چا سره تېره کړو؟ د نسوارو یا سګریټو لومړۍ ورځ نسبت نورو راتلونکو ورځو ته یو څه سخته وي. په دې ورځ به هر 20 دقیقې یا هر ساعت وروسته یا تر ډوډۍ وروسته به تاسې ته د سګریټو یا نسوارو اشتها درځي، یا به خمار کېږئ، سر به مو ګنګسېږي، د نورو د خبرو د اورېدو توان به نه لرئ، او دغه راز هره شیبه به په اصطلاح شیطان درته وایي چې راځه وروستی سګریټ او یا هم د نسوارو وروستی چونډۍ وکړه او بیا ورسره خدای پاماني وکړه. چې بدبختانه مونږ د دې کار په پاتې راتګ کې چې راځو لومړی عامل همدا ده چې راځه وروستی سګریټ او یا هم وروستی چونډۍ هم وکړه بیا خدای پاماني ورسره وکړه. نه، چې کله دې ورسره خدای پاماني وکړه بیا هماغه وروستی چونډۍ ده او بیا ورپسې نور مه ګرځوئ. راځئ د لومړۍ ورځې په پیل کې به دا هم درته ووایم چې که تاسې په کور کې نسوار لرئ، اضافي سګریټ لرئ، سګریټداني لرئ، لایترونه لرئ، او یا هر هغه څه چې تاسې ته د نسوارو یا د سګریټو وهلو انګېزه درکوي هغه مو له ځانه لرې کړئ او بیخي په اصطلاح لرې واچوئ او یا یې ختم کړئ. تر ټولو ښه لاره چې ما ازمېیلې هغه دا ده چې تاسې د سګریټو یا نسوارو د پرېښودو لومړۍ ورځ روژه ونیسئ، ځکه په روژه کې هم ثواب ده، هم ښه پیل ده، او هم په دې ورځ باندې نه یوازې دا چې تاسې خواړه نه خورئ، اوبه نه څښئ، نسوار هم نه کوئ، نو ورځ ډېره ښه در باندې بیګا کېږي. په دې صورت کې بیا تاسې کوم ملګري ته اړتیا نه لرئ چې له ځان سره یې وګرځوئ چې تاسې خدای نخواسته نسوار ونه کړئ. خو که د روزي نیولو توان نه لرئ او یا مو لا وسه ورته نه کېږي او یا مو روغتیایي وضعیت دومره په اصطلاح ضعیف واوسېږي چې تاسو روزه نشئ نیولی، نو دا ورځ له یو داسې ملګري سره په میله یا چکر یا مېلمستیا باندې تېره کړئ چې هغه خپله کوم عمل ونه لري. میله وکئ، وخاندئ، ځان سره خواړه یوسئ، چکر ووهئ تر مازدیګر یا ماښامه پورې، تر اوسې بېرته کور ته راستنېږئ. دا ورځ مو له یو ملګري سره تېره کړئ، خو په دې شرط چې هغه ملګری مو کوم عمل ونه لري. او د دې ترڅنګ کله مو چې اراده وکړه په همغه اوله ورځ باندې مو خپله اراده او تصمیم له خپلې کورنۍ او همدغه ملګري سره چې تاسې د باندې ورسره وځئ ورسره شریکه کړئ. د دې تر ټولو ستره ګټه به دا وي چې په تاسې به کورنۍ خبره سي، ملګري به در باندې خبر سي، او کله چې تاسې ته په اصطلاح خمار درځي یا مو د ارادې ماتېدو ته په اصطلاح یو قدم نږدې یاستئ، دا به درته یادېږي چې که چېرته بیا نسوار یا سګریټ پیل کړم نو کورنۍ او دوستان به مې بیا څه وایي، هغوی ته خامېږم. نو دا له کورنۍ سره او له ملګرو سره ستاسو د دغه تصمیم شریکېدل ستاسې اراده لا پیاوړې کوي. د عمل د پرېښودو دویمه ورځ که څه هم نسبت لومړۍ ورځې ته یو څه ښه وي، سرګنګسي او د عمل د کولو خمار یو څه کم وي، خو بیا هم که هڅه وکړئ چې د عمل د پرېښودو په دویمه ورځ باندې له هغو ملګرو سره چې دوی عمل لري، نسوار کوي او یا هم سګریټ وهي یا هغه عمل کوي چې تاسې یې کوئ، له هغو خلکو یو څه لرې واوسېږئ. کوشش وکړئ په کور کې اوسېږئ او یا هم
له داسې ملګرو سره وګرځئ چې هغوی نسوار نه کوي. خو که په کور کې ورسره ګیر یاستئ او د کورنۍ غړي ورور کاکا د کاکا زوی مو نسوار یا عمل لري نو هغوی نه معذرت وغواړئ، ورته ووایئ چې وروره ما نسوار پرېښي او هیله کوم چې د ما له مخې نه نسوار یا سګرټ مه وهه ځکه چې دماغ زړه ورته کېږي. ممکن ستا اراده د هغوی په ارادو باندې هم تاثیر وکړي او هغوی هم له تاسو سره یو ځای دا کار وکړي. که نه وي لږ تر لږه به مو ځان ترې ساتلی اوسېږي. د عمل د پرېښودو درېیمه ورځ بیا نسبت لومړۍ او دویمه ورځ ته یو څه ښه وي. ستاسو په وضعیت کې یو څه تغییر راځي. هغومره خمار چې په لومړۍ ورځ یا دویمه ورځ باندې راځي هغومره بیا په درېیمه ورځ کې نه وي. خو بیا هم ممکن خوب در باندې راسي یا ممکن تاسو استراحت یا آرام ته اړتیا ولرئ. آرام وکړئ، استراحت وکړئ. او که چېرته په کار کې یاستئ خوب یا آرام نشئ کولی نو کولی شئ چې حمام وکړئ یا مخ په یخ اوبو باندې پرېمینځئ او بیرته خپل حالت ته ستون شئ. یعنې هڅه وکړئ د خمار په وخت کې ځان کنټرول کړئ. هغه وخت چې په تاسو باندې د سګرټو یا نسوارو اشتها راځي یا غلبه در باندې کوي په دغه وخت کې ځان په یو څه باندې بوخت کړئ. تر ډېره پورې ډېر ملګري موږ وایي چې نخود یا ممیز یا هم د ژاولو ژول دوی ته د عمل د پرېښودو په وخت کې دوی سره مرسته کوله. خو دا تر ډېره پورې تایید شوې خبر نه ده. خو بیا هم که چېرته له تاسې سره دغه خواړه یا هم ژاولې له تاسې سره مرسته کولی شي چې تاسې آرام وساتي نو کولی شئ وکاروئ. څلورمه ورځ او بالاخره یوه اونۍ تر 4 یا 5 ورځو پورې ستاسو وضعیت ورځ په ورځ باندې ښه کېږي، په ښه کېدو باندې راځي. یعنې یوه ورځ نسبت بلې ورځې ته ستاسو په خمار کې تغییر راځي. هغومره چې تاسې مخکې خمار کېدئ ونه چې ستاسو مخکې اشتها راتلله عمل ته، هغومره چې تاسې مخکې په اصطلاح نسوار یا سګرټ ته زړه کېده، په 4مه 5مه یا هم په یوه اونۍ کې بیا ستاسو عادت بدلیږي، بیا ستاسو ډېر زړه نه ورته کېږي. یعنې اکثره وخت ستاسو هېڅ فکر کېږي نه ورته. یوازې هغه وخت ستاسو ورته فکر کېږي چې تاسې څوک وویني چې یا سګرټ وهي یا نسوار کوي. خو بیا یې هم تکراروم که چېرته یو سګرټ او یا هم په اصطلاح یوه چونډۍ نسوار هم واچوئ تاسې بیرته لومړۍ مرحلې ته ګرځېږئ، لومړي حالت ته ځئ او په اصطلاح پرهیز مو ماتېږي. که څه هم دغه لاره چاره چې ما تاسو ته وویله دا هغه لاره وه چې ما او ملګرو مې ازمایلې ده. خو بیا هم که چیرې یو سګرټ ووهئ او یا هم یوه چونډۍ نسوار واچوئ بیرته به خپل لومړي حالت ته وګرځېږئ او په اصطلاح پرهیز به مو مات شي. نو کله چې تاسې ګورئ چې ستاسو یو ملګری نسوار کوي یا سګرټ وهي نو اشتها مو ورته راځي نو خپل لومړنی حالت درته رایاد کړئ. دغه سختې ورځې چې تاسې تېرې کړي دا در یاده کړئ. له مور پلار کورنۍ ملګرو سره مو ژمنه چې تاسو به بیا نسوار نه کوئ دا درته یاد کړئ. نو خامخا بیا په حالت کې تغییر راځي. یوازې هماغه د خمار په وخت کې ځان کنټرول کړئ، نور بیا انشاءالله ستونزه نشته. او وروستۍ خبره د عمل د پرېښودو لپاره چې کومه ډېره ازمایل شوې لاره دغه دا ده چې تاسې ځان لپاره یوه سالمه بوختیا پیدا کړئ، سالم مصروفیت درته پیدا کړئ، دنده درته پیدا کړئ. او که بیا بیخي نه کېږي ورزش وکړئ. که د جیم پیسې نه لرئ په کور کې په باغچه کې او یا هم په داسې ځای کې منډه ووهئ، ورزش وکړئ چې په اصطلاح چاته مزاحمت نه وي. دوستانو دا زموږ د دې اونۍ خپرونه په دې هیله چې خوښه شوې مو اوسېږي. که چېرته نظر یا هم پوښتنه لرئ په کومنټ کې راته پرېږدئ. تر بلې خپرونې چې بیا هم ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږو په بښونکي او مهربانه خدای مو سپارو. علامه مل.